او دا څومره مسلې چې موږ ته جوړې شوي دي که نه او دا څومره چې موږ ګډوډ یو د هغې یوه لویه وجه دا ده چې موږ د الله د دین ساتنه نه ده کړې ځکه موږ ګډوډ یو. سورة الشورى کې الله وایي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. مصیبتونه یې تاسو ته رسي که نه الله وایي دا ستاسو د خپلو لاسونو د لاسه. زموږ دې ته خیال نه وي راشو تپوسونه کوو یاره زما دا ژوند به ولې داسې ولې پلانې مسله نه حل کېږي ولې پلانې هسې تا چېرته سوچ کړی دی چې ستا د الله سره څنګه معامله ده ستا د حلال و حرامو څنګه معامله ده ستا د مانځه سره څه عمل دی د قرآن سره ستا څه رشته ده ستا عقیده څنګه ده ستا د الله سره محبت څومره دی ته د رسول اسلام تابعداري څومره کې نه نه دې ته دا راته مه وایه خو جواب ماله د دې راکه چې ولې زما د حالات داسې دي نو د هغې جواب خو تا ته هم میلاوېدی شي که ته په خپلو حالاتو کې سوچ وکړې. موږ د الله نه هر څه پوره غواړو خو په خپله ګوره معمولي کار کولو ته تیار دی. واضح اعلان رسول اسلام کړی اعلان د الله د دین ساتنه کوه الله به ستا ساتنه کې خبره ختمه شو صفا پښتو کې مې ورته وویل دې کې ډېرو وضاحتونو ته ضرورت نشته که غواړې چې الله ستا ساتنه وکړي ستا د بچو ستا د مال ستا د کور ستا د دنیا او د آخرت ستا د ایمان نو لنډه خبره ده د هغه د دین ساتنه کوه د هغه د دین قدر کوه او د دین قدر څه دی چې د څه د کولو یې درته ویلي دي کوئ چې د څه نه یې منع کړی نه منع شه الله او د الله رسول کوم ځای کې چې الله غواړي تا ویني چې هلته دې چېرته الله ورک ونه مومي ګورئ او په کوم ځای کې چې دې الله لیدل نه غواړي هلته دې الله چېرته ونه مومي تا ګورئ دا خبره یاده کړه هله به الله رب العزت د هر طرف نه ستا حفاظت کوي.